الله تبارک وتعالی د مرګ امتحان پر سړي باندې کوي. کله د سړي ورور وفات سي، کله د سړي پلار وفات سي، کله د سړي زوی وفات سي، کله د سړي یو بل قریب وفات سي. الله تبارک وتعالی امتحان کوي چې دا غم دا زما له طرفه پر تا باندې راغلی، دا زموږ ایمان او عقیده ده چې دا فیصله د مرګ الله تبارک وتعالی کوي. او د الله تبارک وتعالی بې خوښي یو انسان ته تبه لا نشي راتللی، یو ادنا کمزورې ناجوړي لا نشي راتللی. زموږ د مؤمنانو د مسلمانانو دا عقیده او ایمان دی. اوس الله تبارک وتعالی امتحان در باندې وکړي، د پلار په مرګ باندې امتحان، د مور په مرګ باندې امتحان، د ورور په مرګ باندې امتحان، د یو بل قریب په مرګ باندې امتحان. الله جل جلاله ستا د ایمان او عقیده ګوري چې اوس دې پر خپل رب باندې هغه رقم ایمان او یقین دی لکه پخوا چې دا ژوندی و، که نعوذ بالله فرق و تغییر و تبدیل در کې راغلی دی، بدل سوی، یا نور نعوذ بالله کفري کلمات یې وایه. داسې خلک شته چې د مرګ په وخت کې نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله داسې کلمات یې وایي چې هغه د ایمان د زوال سبب ګرځي. ما یو سړی لیدلی دی په دې حالت کې دا ویل د یو چا ورته چې پلانکی پلانکی مړ سو، دا ویل نعوذ بالله، وایي الله تبارک وتعالی ما سره څه کوي، څه را باندې کوي په ما باندې. ځکه الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې تلقین موږ ته د دې کلماتو را کړی دي چې دا غم در باندې راسي، د شیرین قریب او د دوست د مرګ ده، ته به څه وایې؟ انا لله و انا الیه راجعون. په دې کلماتو کې دا دم دی د صبر، دا د اطمینان، دا د زړه د سکون صبر دی، دم دی، وظیفه ده، ورد دی. الله تبارک وتعالی موږ ته ښوولی دی چې ستاسې زړونه به پر دې کلماتو باندې مطمئن کېږي. انا لله و انا الیه راجعون. الله تبارک وتعالی هلته هغه کلمات یې راته وویل، د الله تبارک وتعالی حکم موږ ته بیان سو چې خامخا امتحان در باندې کوي. هېڅوک هم الله تبارک وتعالی وایي زه نه پرېږدم. په رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امتحان سوی. تاسې به په دې خبر یاست چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زامنو کې یو زوی چې لږ غټوکی و، لږ برابر هغه ابراهیم و. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زوی وفات سو ابراهیم. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم در خپلو مبارکو سترګو هغه د شفقت او د رحمت اوښکې راتوی سوې. دا امتحان الله تبارک وتعالی پر ده باندې کړی. دا امتحان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، پر خپل سکه اکا باندې چې د پلار محبت و مینه یې نه ولیدلې، یوازې د یو غیرتمن و شجاع دلاور انسان و سیدنا حمزه رضی الله عنه. دا هغه څوک و، دا هغه غیرتمن انسان و، دا هغه مهربانه انسان و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اکاګانو کې چې د ده په ایمان راوړلو باندې مسلمانانو په مکه مکرمه کې دین او اسلام علی الاعلان شروع کی. بیا دونه نر څوک نه و په مشرکینو کافرانو کې چې مسلمان ته دا ویلی وای چې ته څنګه مسلمان سوی، ته څنګه زموږ نعوذ بالله دا بوتان دا ډبرې نه منې. دونه نر بیا څوک نه و چې بیا د ده په مخ ته درېدلی. یو دی، یو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه. امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه چې مسلمان سو، د ده د ایمان د راوړلو سره مسلمانانو علی الاعلان بالجهر ایمان و اسلام، د خپل ایمان و د اسلام اظهار به کوي. خو دغه حمزه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نازول اکا دا په احد کې ټوټه ټوټه سو، د ده سینه یې څیرې کړه، د ده سترګې راوویستې، د ده غوږونه یې ورپرې کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ته ودرېدی، ویلې دی او د زړه له درده یې دا وویله، له ډېره خفګانه، له ډېرې خواشنۍ چې په زړه باندې هغه درد پروت، او دا یې وویله وایي حمزه که ستا خور خوا نه بدولی، ما به پر دا میدان باندې پرېښی وای چې ستا غوښې دا د ځنګلي حیوانانو خوړلي وای، او د محشر په ورځ باندې الله د دوی له نسو څخه راایستلی وای. تا سره څه رقم ظلم سوی؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتحان دی الله تبارک وتعالی پر ده باندې وکړي.